د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر رشید خان په اړه ځینې خبرې او ځینې معلومات چې انشاءالله تاسو به تر اوسه تر هغې خبر شوي نه یاست. خو مخکې له دې ملګرو چې معلومات درکو که هر چا یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره یې درسره سبسکرایب کړی. د رشید خان فعالیت ته لنډه کتنه. 20 کلن رشید خان د کرکټ په ډګر کې تر ټولو ځوان لوبغاړی دی چې د خپل هیواد د ملي لوبډلې لوبډلمشر په توګه ټاکل کیږي. وروسته له دې چې د لوبډلمشر په توګه اعلان شو وویل اړتیا ده چې په نړیوالو سیالیو کې خپل حضور راکم او تر ډیره له خپلې لوبډلې سره پاتې شم. رشید خان په رسمي ډول په 2014 میلادي کال کې د بوسټ لوبډلې لپاره د شپږیزې لیګ په سیالیو کې ولوبېد. له هغه وروسته د 19 کلنې لوبډلې سره یوځای شو. دغه افغان لوبغاړی په کم عمرۍ کې شهرت وموند او له ملي لوبډلې سره یې خپل سفر د 2015 زیږدیز کال په اکتوبر میاشت کې پیل کړ. افغان لوبډلې هغه مهال د زیمبابوې پر وړاندې په هغه هیواد کې سیالۍ درلودې. رشید خان له ملي لوبډلې ورهاخوا د هندوستان، بنګلادیش او اسټرالیا په مشهور لیګونو کې هم لوبېدلی دی. رشید خان تر اوسه 2 رسمي ټیسټ لوبې کړې دي چې لومړی هغه یې تیر کال د هندوستان پر وړاندې وه. رشید خان د توپ اچونې په برخه کې د کرکټ په 16 ورځو سیالیو کې لومړی او یو ورځنیو لوبو کې 8 مقام لري. له دې وړاندې د افریل په میاشت کې کرکټ بورډ ګلبدین نایب د 50 ورځو، رشید خان د 16 ورځو او رحمت شاه د ټیسټ سیالیو لوبډلمشرانو په توګه وټاکلي وو. رحمت شاه په هیڅ سیالۍ کې کپتاني نه وکړه او ګلبدین نایب هم یوازې په نړیوال جام کې کپتان په توګه راڅرګند شو. هغې وروسته لرې او رشید له ټولو فارمټونو کپتان وټاکل شو. ډیره مننه ملګرو، آباد اوسئ. لطفا همدغه ویډیو در سره لایک کړئ. تر بیا ښې شپې.